یو ورځ چې بېهوشي را باندې راځي هغه دا ده چې کله چې خبیب رضی الله عنه په مکه مکرمه کې په دار باندې ځوړندوه زه هلته کافر ومه زم په دې ډله کې ولاړ ومه کال هغه ورځ چې راسي هغه راپه یاد سي که زه د رب العالمین حضور ته ودرېږمه او ما نه الله پوښتنه وکړي چې تا خو هم د خبیب رضی الله عنه په دار کې ولاړ ولي په حالت چې راپه یاد سي بېهوشه سم وغورځېږمه طالبانو ورونو اسلامي امت روحیه پکار ده چې روح ورواچي دا څو ورځې که نه طالبانو مولانا صاحب څه خبرې کړي دا شیخ صاحب نو طالبانو خلک بعضې وطن پرسته ملایانې دفاع کوي بعضې سپکې وایي بعضې یو څه وایي بل څه وایي علم به طالبانو دومره علم ولري یو سړی لکه اسمان غوندې خو د علم روح ته به یې ګوري چې د روح دیموکراسي ده زموږ سیاب طالبانو تر ده نه ښه ملا ده خو موږ ولې ورټه علم یې روح دی چا درلوده د دیموکراسیو د کفر یې درلوده طالبانو مونږ ته علم نه ده مطرح طالبانو چې علم روح دی چا درلود اسلام روح درلود طالبانو دا خبر چې ده کړې دا طالبانو د کفر په روح باندې سوې ده ته ما ته وایې زه منم چې که عالم ده زموږ افغانستان کې ډېر طالبانو علما شاګردان دي دا مونږ منو د سره طالبانو خو دا خبرې روح د مسلمان د روح خبر نه ده طالبانو ورونو دا دی د کفر د روح خبر ده نو ځکه طالبانو خلک مسلمانان پې باندې غوسه دي خو حمد الله لره ده طالبانو چې د ټولنه کې مسلمانان هم سته که نه وای طالبانو ورونو دا خبر دومره بده نه دی ما سره خپله طالبانو په واټساپ کې دا څو ورځې پاکستانیان علما عوام دومره ډېر رابطه کوي طالبانو ورونو که نه یو چا خو داسې تیزه لیکنه راته کړې وله له پنجاب نه راته کړې و پښتون لیکنې اوږده راته کړې وله و د وزیرستان ډاکټرو طالبانو لیکنې په دې اړه راته کړې وله چې یعنې بیخي یې ویلي چې دی ولې د علماو نه روح وته ولې د علما د کفر خبرې کوي د علماو سره په اسلام تړلی دا څه بلا و سړی ډېر خوشحاله شي چې امت کې مسلمانان شته علم تنا دي چا نه ګوري چې په علم باندې وغولېږي که خبره د کفر وکړي طالبانو هغې خبرې باندې بده لګي د کفر طرفدارۍ وکړي طالبانو او بل دا و طالبانو ورونو عمر رضی الله عنه دې ته هم ډېر فکر اوسېږه ټولنه کې څومره ډېر علما دي طالبانو ډېر جمهوریت کې موږ څومره علما درلودل چې د کفر په ساحت کې ولاړ ول که نه ول ولاړ یو وارې طالبانو په کابل کې یوه غونډه وسوله دې غونډه کې 2000 علما راجګ سول د طالبانو جهاد ناروا وکړي 2000 علما راجګ سول هغه ټول علما طالبانو همدلته سته زه یې سم پېژنم طالبان اکثره پکې پېژنم عکسونه یې سته د هغې وخت دې طالبانو 100,000 روپۍ ورکړي که 50 روپۍ ورکړي په پیسو باندې فتوا ورکړي هغه هم علما ول که نه طالبانو خو د اسلام روح پکې و هغې غونډې ته طالبانو د نیکولیسن غونډه ویلې امریکایي جنرال چې ټول افغانستان کې واک درلود جنرال نیکولیسن نومېده دغه غونډه وه طالبانو هم علما ول روح نه و پکې شیطان هم ډېر لوی عالم د طالبانو خو د اسلام روح نشته پکې الله عز وجل دې له موږ نه څوک نه باسي روح نه باسي موږ خو طالبانو که دغسې وطن پرستي سي قسم په الله باندې به په وطن پرستي د سیاف هم دومره صفت وکړو که نه که ډېر ښه ملا د طالبانو د مجددي څه و صبغت الله مجددي طالبانو دا د مصر نه دکتورا په فقه کې درلودله سیاف دکتورا په الحدیث لري طالبانو نو که بیا د هغې ته سي بیا وطن پرستۍ ته بیا موږ هم دوی ځان ته راولو خو هېڅ کله یې نه راولو طالبانو ورونو موږ مسله په چا باندې د چا په علم کې چې د اسلام روح پروت طالبانو په سر باندې کېنو خو د چا په علم نه چې د اسلام روح ووت طالبانو ورونو ولو که استاز نه طالبانو ورونو چې ابو عبیده ابن جراح خپل پلار له منځه وي نه و ولې د اسلام روح نه و دې ټکي ته هم فکر وي یوه خبر بل هم درته کوم طالبانو دا هم ډېره ښه خبر ده دې ته مو لږ متوجه اوسېږئ هغه دا ده چې دا مسلمانان دې ته فکر وکړي د طالبانو د پاکستان ولس او د افغانستان ولس یو مسلمان ولس ده دا داسې ولس ده چې په دې سیمه کې داسې مسلمان ولس نشته ده کفر یوه نوې سلسله شروع کړې ده هغه سلسله دا ده چې دلته دغه عوام خلک چې دي دا د ملا په دښمنۍ باندې راپورته کړي داسې که طالبانو د میډیا څارئ دا 2-3 ورځې کېږي دغې مسلې د ملحدینو د پښتنو په نوم باندې هغوی په لاس کې اخیستلې ده یعنې دې ته ډېر تبلیغات وکړه چې د ملا په ضد باندې خلک ډېر راوپارول نو کاشکې شیخ صاحب محترم دا خبر نه وی کړي ده له لاسه اسلام ته یوه بله لویه ضربه دا ورسېدله طالبانو ورونو دومره لویه ضربه ورته ورسېدله چې د هغوی داعیه دا ده چې ملا څنګه له ټولنې ورک یوه بله هغې را پیدا کړله چې ګوره ملایان ټول د عیسی خلک که نه وایي ولې داسې خبر کوله هلته نورې ویډیوګانې خپروي چې پاکستان کې داسې ظلم وسو یوه ښځه نارې وهي یا اسفه علی یوسفه
میړې دا ډېر وخت ورک ده. یو بل سړی د دغه 15 زمن د پاکستان پوځ ورک کړي دي، هغې نه یوه استفاده کوي د ملا د زید دپاره ډېر ښه داعیه مخته لاړه ده.